بیا موږ دی باندې لکه را دغسې پروت و بیا چې ما کله ډیپارټمنټ ټیک وکړو موږ راکه اوس پړده و ډسپلی هم کوو په دې باندې موږ لکه دوه پنسل فارغ کړل او دا چونکې موږ خبرې وړه خولۍ لکه پخوا سړي په خبره دیزه نه کوي ګنې ما چې په دنیا کې څونه میوزیمونه کتلي دي دومره ښکلي کلیکشن په یو میوزیم کې نشته ځکه چې دا پاټري دا د ارلی د عراق انډسټري او بیا چې کله بالکل د دې کلایمکس او دغه کې د غزنوي پیریډ کې هغه ټول پیریډز لکه کور کوي او د هغې ټول فلیور لکه دلته شته ښه په دې کې اوس انټرسټینګ فیچر دی بس موږ یو کیسه دا روانه ده دې کې دا کلرز نه دي په دې کې دغه دې چې موږ کیمیکل انالیسس کې اسلوب وایز نه دي ښه اوس په دې باندې کیسه کوو چې آیا راسونه د ټمپریچر لپاره که دا د خوراک دپاره نو آیا چې دې به په سلو پوایزنینګ باندې څوک وژل نو دې کې بیا موږ خوراک ورکوو که دغه معاشراړو د دې نه اویر نه وه بس رنګونه یې ورکړي ویې پکې پخپله خوراک کړي پخپله مین نقطه اوس دا ده چې دغه دوی جان بوز کړي دي نو داسې څوک په کمپیوټر کې دا خو به تحقیق کړو دا پر دې ده دا موږ چې چټي وو چې راځي نه دا غره چې هغه ته عبدالعزیز خان ته ویل هغه وی دا ایوب خان چې دغه دی په ډوډیال کې په دغه باندې په منټل هسپتال باندې څه کوي خو ټول ډوډیال نه کنډدار دا او ډاکټران ولا ولې کنه نو هغه دلته چې دا دغه هسپتال چې کله جوړ کړ دا هسپتال چې کله بیا ډاون فال طرف ته لاړ نو دا چې کوم دغه کې لکه قصه شروع شي خپل کور ګډوډ کړي بیا خلک ځان له تقسیم کړي څه پکې اګریکلچر څه بل چا واغسته بیا جنرال افتخار حسین شاه چې کله دغه د جنرال مشرف عراقي هغې یونیورسټۍ لکه په ډویژن لیول باندې شروع کړي نو دا هغې لکه دا ځای دي سلیکټ کړو دلته نه هغه ټول خلک لر کړل او دا یې لکه پوره یونیورسټۍ 1100 کنال نو د په دغه باندې هغې افتتاح کړې وه او باقاعده کلاسونه چې کوم دي نو د دې په 2001 کې شروع شي او دا پکې موږ چې کله میوزیم جوړ کړو نو الف فاونډیشن دغه ذیلی شاخ دی د یونیسکو هغې راته د دې لپاره ګرانټ راکړو ون ټایم ګرانټ هغې ورکړو نو د دې افتتاح په دغه باندې وکړله په ډیپټي چیف آف میشن یو ایس ایمبیسي نو اوس په دغې خلک یې راو چې ګورې کوم میوزیم نه ګوتې وړي دي بیا تپوس کوي د دې میوزیم یو دغه هم جوړ کړي یو ښه ډیټیل ډاکومنټري ټیک دي ویډیو ډاکومنټري جوړه کړي ټیک شو چې دا کله ډیولپ کېږي نو بیا به 15 کاله پس بیا نوې بالکل یس مهر بس اوس ته مخکې یو پلیز او سر د ټول اول خو تاسو ته هرکلی وایم سر باسین صاحب زموږ څلور کاله زما استاد پاتې شوی دی بلکې تر اوسه زما استاد دی که نه او زه فخر کوم په دې خبره چې باسین صاحب غوندې کسان زما استادان پاتې شوي سر زموږ د ارکیالوجي ډپارټمنټ چې کوم دی د دې دوه میوزیمز دي یو دا میوزیم دی او یو په افټاباد کې د ایبټ میوزیم په نوم باندې دی دې میوزیم ته میوزیم اف ارکیالوجي هزار یونیورسټي وایي او په دې کې سر موږ سره درې غټې ګیلرۍ دي یو د ارکیالوجیکل ګیلري ده کې هغه سامان پروت دی چې کوم په خپله مختلفو ځایونو ته تللي وو هلته کوم خدایانې کړي دي او هغه هلته کوم دا څیزونه راویستي دي یا هم کوم ځای کې سروې کړي دي نو هغه هم راویستي دي هغه موږ دلته کې ډسپلې کړي دي بیا دې نه پس اویس ګیلري ده اویس احمد غني صاحب چې کوم ګورنر صاحب و هغې ډونیټ کړی و او ګلیسډ پاټري ده چې کوم د اسلامیک دور لومبی پاټري موږ سره دغه کېږي هغه رنګینه پاټري چې کومه ده هغه ده سر او هغې نه پس ته بیا موږ سره کلچر ګیلرۍ دي نو دا به اول ګورو بیا به ورپسې هلته ځو صحیح د دې کټوۍ به څه تاریخ دي سر دا په چترال کې چې کوم د کیلشیان دي په دې علاقو کې د دې چې کوم نیکونه یا چې کوم د دې مخکې خلک تېر شوي دي نو هغې به دې کې مړي ښخول دي او چې کله به چې مړه وشو نو هغه به داسې کولاو فضا کې کېښودو بیا به څه موده پس چې د هغه غار څه ختم شو صرف هډوکي به پاتې شو نو هغه به یې راغونډ کړو دې کې به دا به بیا ښخ د پاسه یې پکاڼي ایښودل سر دا د اوریجنل حالت تصویر دغه دی که نه دا په قبر کې دننه پروت وي
د پاسه په غټه تیږه پرته وه هغې کې به دا پرته همدغه د مسلمانانو غوندې طریقه وه، خو مطلب دا چې دوی صرف هډوکي خښول او مسلمانان یې پوره خښوي. او جی سر دې کې به داسې وي چې سیزل به هم بعضې پکې او بعضې به مختلفو طریقو سره دا کلاش خلک دا د کیلاشن نو مخکې ګنداره ګریف کلچر ورته وایي داني صاحب له دا نوم ورکړو په ړومبي ځل په ګنداره کې دا قبرونه میلو شوي دي نو هغوی ورته دغه نوم ورکړی دی. نو دا موږ سره اول په ظریف کورونه ورسک روډ باندې میلو شوي ټول نه زاړه چې کوم دي او بیا دغسې ټاڼه کې دی او بیا تیمرګره کې او بیا چترال کې او دغسې یو سرکل کې میلو شوي دي سر. نو دا تقریبا 3.5 کاله زړه ده جی. دغه وخت کې مطلب چې اسلام لازمه خیال ده چې د عیسی علیه السلام راغلی او که نه د هغې نه مخکې دي پنځه موسی علیه السلام ده د هغه د موسی 1500 کاله د ابراهیم علیه السلام کېږي او بیا 1500 کاله د موسی علیه السلام کېږي 3000 کاله د سلیمان علیه السلام کېږي او 2000 کاله د عیسی علیه السلام کېږي 1400 کاله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم. سر دا کوم دا انډس ویلی والا آرټیفیکټ دی سر ډاکټر مارکینار یو امریکن پروفیسر دی دلته موږ سره هغې ډېر راځي نو دا هغې ډونیټ کړي موږ د هغې په د 1986 نه په هلته کې کار کوي او سر نو دا هغې موږ ته ډونیټ کړي دا تقریبا د نن 15,000 کاله زاړه دي دا د عام استعمال لوښي او دا د عام استعمال لوښي دي. دا سر دغه دی یو ماډل دی د ټیمپل ماډل دی هغې به ټیمپل څنګه نو موږ ته اوس پته نه لګي نو هغې هغې سرې ماډل هم جوړ کړي د عمرې او دغه ډول هغه زموږ جی ام سی لیول باندې یو ایگزیبیشن و نو هغې کې ماشومانو جنکۍ وې نو داسې یو څه خو دا لږ وړوکی دی هغه لږ لوی همدغه شانته داسې ډیوي او داسې څیزونه میزونه یې پکې جوړ کړي وو نو د بیا د هغې سره جواب نه موږ دا تاسو څه چلوي بس وایي دا موږ څه شی جوړ کړی دی هغوی پرې نه پوهېدل دا سر چېرته دی کاپي کړی او کتلي سر دا بیا همغه چې کوم دغه چترال والا څیزونه دي او جي نو دا به په قبرونو کې دي سره پراته چې او جي دا ټول تاسو دا ګورئ مړی سفریس کې چې او دا بالکل همدغه کیدی و سر دا غي دا کیدی و چې سبا دې راجوندې شي هغلته کې نو د دې څیزونو ضرورت پرې ورته نو زنانه به دې کالو سره خولې دا ګورئ دغه جیول دی دغه وخت د سړی قبر کې به دا دغه چې کوم هغه نیزه به او نور څیزونه میزونه ورته پراته بادشاهانو سره به خزانې خښولې او جی بالکل او دې سره به دا باقاعده د خوراک څیزونه یار سکیم که په دې باندې اوس موږ ریسرچ وکړو ساینټیفیک نو دې کې موږ ته باقاعده پته ولګي چې څه شی ورته راټیو دلته زموږ مغه حالت کې راوېستي دي سر کومه خاوره چې پکې پرته نو مغه پکې لا پرته ده اب ریسرچ ته پکې گنجائش پرې او جی او سر او دا لوښي چې داسې دي سر دا هم په دې منصره کې چې موږ مختلف دغه ټیمز یې هغې دغه کې سروې کوي نو دا د سرفیس کلیکشن ورته موږ وایو د خاورې د سر د پاسه چې څه پراته هغه راغونډو نو بیا د هغې په ذریعه باندې موږ هغې نه بیا دغه اخذ کوو نتیجه بیا مخکې د هغې کودایي کوو یا مخکې پروسس کوو تاریخ پکې پروت دی نه پروت دی نه پروت او جی دا همغه سر او دا همغه سلسله دغه سر د ټکسلا کې موږ باماله یو علاقه د هغې کې م کړې وه کودایي نو هغې کې د دنیا د ټول نه اوږد سلیپینګ بد د میلاو شوی دی چې هغه تقریبا 14 میټر اوږد دی دا په کوم ځای کې دی دا د ټکسلا کې دی سر د خانپور ډیم چې کوم دی دې سره یې ورته لار تللی دی باماله ورته وایي ښه جي زه حیران په دې یم چې د بودا اشوک همغه اشوک د بودا یا د اشوک چې کوم بوتان ملاویږي نو هغه کلین شوي دي او جی زه په دې او 2.5 کاله هغې په ریلیجن کې خو دا وي لکه سر ګنجې کول او کلین شیف دا خو په دې بدزم کې شته او خو بیا د بودا موږ سره چې کوم مختلف دغه میلو شوي دي د ژوند مختلف اړخونه دي لکه د پیدایش نه واخله بیا چې کله زلمې دی بیا هغې نه پسته بیا نو هغې کې بیا دې داسې چې لکه هغه جیولري م اغوستې وي او سر یې م هغسې جوړ کړي برېت هم پکې شته دی او هغې نه پسته بیا مختلفو دغه کې شته چېرته کې شته چېرته کې نشته خو دا زموږ د ګنداره تصورات دي دلته کې د خلکو چې کوم د باډي هغه دغه که نه هغسې جوړ کړی دی همدغه څیز که موږ په کوریا کې وګورو په جاپان کې وګورو هغې د خپل کلچر مطابق هغه جوړ کړي دي د هغې هغه فیشل سټرکچر او د هغې هر څیز د هغې مطابق دي بل مهر صاحب یو څیز دی سوات چې دی کله حیوان څانګ چې کله راغلی و کله تاسو یې منئ که نه منئ او نه نه او سر راغلی و دا چې راغلی وه چې کوم تاریخ لیکلی نو په هغې کې وایي چې د سوات د دې سیند په غاړه دواړه طرف ته 6 عبادتګاهونه وو 120 او
نو چې هغه تسلسل چې دی د کلین شو په باره کې زه مخکې راځم په سوات کې چې دی نو هلته کلچر و دا چې ټول رایل خلک چې دي نو یوه کلین شو کوو اوسه پورې هغه سلسله نو دغه هم شاید چې د هغې د وجې نه ډاکټر صاحب ته پوښتنه کوم لکه دا چې دي نو دا د هغه دور مجسمې نه دي دا وروسته جوړې شوي دي دا خو د هغه دور سره سر د هغه دور یا هغه نه 1500 کال پس پورې دا تصور نو خپل عقیدې او یا کلچر او دا تصور د بودیزم په دغه کې د بت پرستۍ نو هغې نه پس ته پکې بیا دا شروع شوی دی بیا خاص کر چې دا 8 کله ګنداره ته راغو نو د ګنداره نه بیا ټوله دنیا ته خور شو نو بیا د دې ځای چې کوم دغه دی لکه په سوات کې ځان له یو فرقه پکې جوړه شوې وه هغه بیا کوریا ته او جاپان او دغه نور ملکونو ته تللی وه نو هغې بلکې ځکه اوس هم د سوات یو دویم سیکرټ پلیس دغه کوي که نه مذهبي دغه دی نو دا ښځه ده او سر دا ښځه ده سر دا باډي ده دا باډي ده سر سر دا بیا موږ چې کله خدایي کوو نو دا بیا زموږ خپلو سټوډنټانو د ټیکسټایل او دغه دی هغې جوړ کړو دا ورته خول چې لکه دوی به دغه څنګه جوړول د کومې خټې نه به یې جوړول او څنګه به یې په اور کې سوځول چې خپل کلر پاخه څنګه چې بټۍ کې پخې او نو بټۍ ورته جوړول زموږ سره ډپارټمنټ کې اوس هم شته هغه بټۍ باندې شته دی موږ جوړوو سر تر دې پورې خو دا مګه دی شم خاندان دی ورو کنه چې وی دغه کوي زما تر هغه وی دا پخواني خلک خو بیا ورګه دا اوسني چې موږ ته دا اوسني وی چې هغه د دیو دی دا کم بوتان په دې موږ کې جوړوي دا پخوانونه خدي او قیمتي او بالکل هغه شم خان سره به هغه جوړول په خبر کې بوله چا جوړول کینګ اف په خپل وجره کې خدای هغه سایټس دي دا سره زموږ د کله چې خدای کو دا هغه وخت تصویران دی بګي نو په دې کې ستاسو سره دا ایکسپرټ کودای والی چیرې دیو په احتیاط کودای کوي کنه عام خلک تاسو راوړي نه سر کودای موږ په خپل کو موږ سره صرف مزدوران دي د پاره چې د خاورو چته او یا نور کار چې کوم درون کاری هغه کوي نور خپل وړو ټولز سره هغه باندې تو کرنډي دی وړي او داسې وړو پاږي کو په ډیر سلو پروسس دی کوم ځای کې تاسو کنلې نه دیو ته وایي او کله کار کوي به په خپل کوي دا هم دغه سلسله او سر دا ټول دغه یو سلسله دي کې دا بوتان څنګه دي مطلب یو لوخي دی یو پکې بوتان سر دا موږ سره په مختلفو هغه سرفیس کلیکشن چې ماته ستول هغه کې ملو شوی دي په دا لکه څنګه چې د ماشومان هغه د لوبو دغه دي کنه کھلونه چې ورته هغه وخت هم د سیز وږي هغه به جوړول واقع دي او د خپل کلچر موافق واړه هم د خپل کلچر موافق او جی او بالکل تاسو مرونه به باقاعده په خکړی ورکول او جی او دا اوس په نکله راغلی دا راته وای اوس په تاریخ کې تاسو په تاریخ کې په کوم دور سر د دې خپل دور دی کنه هغه آیرن ایج ورته وای نو آیرن ایج تقریبا چې 3.5 کاله خو شه د دې په دې علاقې دي دغه سیده هر علاقې به خپل لغه خو ایج ورته مغه وای آیرن ایج ورته وای کوم علیه السلام چې داوود علیه السلام هغه اوس باندې هغه کول اوس باندې هغه په لاس کې به بس هغه چیز جوړو پس ته دا به هغه په لاس کې داوود علیه السلام په اوس باندې نه جوړښت ډاکټر صاحب هغه دور خو معلوم دور دی او نور دا غینه مخکې دی چا په کونټای باندې د دریابونو درېدل او د چا نه ماران جوړېدل او د چا بل لاس کې اوس باندې ډېر به فضل او عیسی علیه السلام وایي چې دغه مرغۍ به جوړ کړه او بس پوکې به ورور کو باغې کې بس هوا شو وسته بوال او داوود علیه السلام مشپېلې غوړه د مرغۍ په خلار هوا کې ودرېد او اخر کې برابرې وته ډېر څه مخکې شو دا یو کلیپ به دوباره وشي د وایس ریکارډ وکړي کمیوزیک خیر ده نور ډیر نور شته دي او سر دا بیا سواد چې موږ سره کوم کلچر دی دې کې چې موږ دا ذکر چې دا ټیچینګ میوزیم دی کنه نو چې لکه موږ اتنو آرکیالوجي ټول چې لکه ماته پاست کې سره وایو نو هغه سټوډنټس د ټیچینګ د پاره دی او بیا جنرال پبلک د پاره دی دا مهر دا سر بنای دا غبنه دا بالکل بنای دا چې بس هغه به تله د پخوانی دغه سر دا په یو مخ به دغه پکې نه چوري دي ته وګه دا وګه دا پیمانه دا به سو وړي وي سبا غټي وي کنه چې کله ورشه غټه و نو غټ وګه به استعمال
دې ته څه لیکلي موږ ورته مجرنګ پارټ لیکلی دی مې ریپورټ شروع وګړي دا ټیک غټ وګړي مطلب دا دی چې دومره دا تله چې دا خو بنیاده اوچتولی شي که نه او په رشه کې غټه تله بیا پراچه نه شو اوچتولی نو هغې له دا شی جوړ کړی چې په دې کې مې ریپورټ دی سر دم دغه مختلف دغه دي یو سړی چېرته په شپې سهار وختي چېرته تلو غره ته لمبوله نو د تبرګي په ځای داسې سمسۍ وه وګیا وړی چې وړمبی ګزار یې را خلاص کړی شی مات شوی بیا یې ځان ته کنځلې کولې چې یاره ته تبرګي هم نه پېژنې او دا مختلف دي مختلفو شیانو دپاره هم دي که نه دا سماوار دی د دې پېښور کې سر چې کوم اثر دی دا د پېښور خپل نه د سنټریلیشن راغلی اثر دی ځکه تاسو ایران کې وګورئ یا افغانستان کې تر ترکی پورې سره دغه کلچر ملایي کې موږ سره جی سر خجی ټیک شو ټیک شو سر ټیک شو زموږ د کار سیزونه لګي دی ما په ایران کې د ستار فیملی نه ده د دې یو میوزیم ما کتلی و یاره چې په هغې کې یو تار والا او دوه تار والا او څلور او شپږ او لس او داسې تارونه والا وو نو د هغې نه ما ته چې کله هغې موږ ته میوزیم وښودو نو بیا دغه نه سیکرټري نه ما تپوس وکړو هغه چې کوم سړي مونږ بوتلي هغه ته سیکرټري کلچر نو هغه ته ما وایي چې یاره ستاسو د میوزیک په باره کې څه ارادې دي چې دا ستارونو میوزیم مونږ وکتو نو بس هغه غلی و ډېر ساعتې خبرې نه کولې خپل اسسټنټ ته تپوس وکړو په آخر کې جواب یې رانه کړو ما ته یو انډین ما ته خان صاحب بس چپ کړی سر زه ستاسو زما نمبر اخلم چې اوس دی اردن ته تللی وم نو په دې عمان کې به اوس البلد کې یو میوزیک ته لاړم په هغې کې چې د میوزیک کم انسټرومنټ دي بلکې سړی پکې ناست و غږولي نو د هغې ما ویډیوز کړي دي داسې لس پنځلس ویډیوز زه به تاسو ته ما سره داسې رنې ډاکومنټري چې کومو ادارو ته ځم نو چې هغه ته په تحفه کې ورکوم په باب خیبر مې په ډېر شی جوړ کړي آسونه مې په جوړ کړي خوراک بلډرز دپاره آسونه نو د هغه نمبر ما سره شته خارې دی او سر او دا بالکل تونۍ مبارک یو ټپه ده زه نه لیدلی بې پوهېږم د څانګې کټ به د تونۍ په خوا کې ډېر ښه دا تختپوش ده دې سره به کڼاوي په کڼاوو کې به خلک تلو بیا د تختپوش ته خطر خاص سر د کڼمې به دغه ځای کې استعمالېدې زما په خپل سر دلته شته دی مخکې هغوی به داسې وي چې تختپوش په هلته پروت و نو دلته به شپې وینځلې او بیا به په کڼاوو کې داسې تلل تختپوش ته به ځان رسول ټیک سر سر د مخکې زموږ د زوړ ویسي دفتر و بیا خو یې موږ ته راغلي نو دا موږ سره بس مختلف فرنیچر دی هغه چمړې نه جوړ شوی دغه دي کټونه دي اوس د دې ځواب نشته او سر دا ګوره هغه کو سر ورسره دا لږ خراب شو نو بیا دلته کې یو کس دی هغه هم د دې کاروبار کوي موږ د انډسټرۍ کې دی نو په هغه باندې دوباره وبنلو زوړ دغه هم ولې را پیدا کو اسیم دغه کو دا وجې دي دا اوس هم چېرته اوس په دغه کې په بونیر کې یو سړی دی او جی او هغه د دې چمړې د دې سیزونو کټونه او بالکل کو ډېر قیمتي دغه کې چېرته کلی دی او جی ما سره معلوم دی او نو دا ریپیر کولی هم شي او نوي هم جوړولی شي په بونیر کې دي او خلک پسې ډېر د لرې لرې نه راځي او جی کوي داسې په دې علاقه کې هم دا بعضې د کوم سرونه لکي دی هلته کې کېږي لکه بابا صالح صاحب رحیل دا ستا په دغه کې یو کتاب دی چې شین ټوکې دی چاپېر دی زما نظم ستا په نظم کې ما په نظم کې مو هغه کې بیسټ پینټینګ کې یو کتاب دی دا څه دی یو قسم دی هغې کې هم رحیل استعمال کوي او بالکل وزم لګي سر دی بیا موږ سره برټش دور چې کوم دغه دي پېښور کې کوم مسین لوښي دي او اوس هم جوړېږي بازار مسګران کې یو دغه افغان بلډینګ چې کوم دی دلته کوم یو دغه دی
یو دکان هم شته یو سړی دی اوس هم جوړوي او په لاس باندې ټول دغه کېږي نو دا دغه تقریبا 90 کاله زړه دا خو د خیر وسنه دي دغه نه دي دغه ځای دا خو چې دا کړو غونډه کې او یو غټې دروازې به چې وي هغې ته به یې چولې زمونږ کره داسې یو لوښی و دومره غټ او داسې یو لاس کې پکې و نو هغه به چې کوم څه به پاتې شو یا پی د شپې به یې ایښودل پایې به یې کېښوه ډېر دروند نو پیشو میشو به نه شو ښه هغې ته سرپوښ بیا واړه واړه سرپوښي دا به دروند نو دا به پیشو سپي نه شو سر دې کې دا یو دغه د ګیلاسونو سیټ غوندې دی خو لاندې نه سوری دی سیټونه هم سوری دی سر په دې کې به داسې کول چې د شپې به کوم میلمنو ته پی ورکول په ګیلاسونو کې نو خو به ګرم وو نو هغې دپاره به دا استعمالو په دې کې به دا کور به دغه به کول دي ورته څنګه پوه نه شوم جی لکه دا ګیلاسونو چې کوم د لاندې نه سوري دي سیټونه هم سوري دي دا صرف د یو کور کار کوي لکه یو دغه کار کوي د سټینډ کار کوي که نه نو دې کې به ګیلاسونه کې ګرم ګیلاسونه او لاسوینځې هم ورته وایي او لاسوینځې ورته وایي لاسوینځنې ورته وایي او دې میټر دې ماته څه چرته دغه نه ښکاري د سپینو زرو نه دی نه سر دا دغه دی ثوابه غصادر دی او کړی ذکر دا سر موږ سره په ګریس کې ملاویږي په یونان کې یو جار دی او په هغې باندې باقاعده د کسې دغه دي زنانې یو دا څادر یې دغه کړي دي مطلب دا چې زموږ ګنداره آرټ چې کوم دی د دې کې 80% د ایران دغه نه راغلی یونان نه راغلی دی نو دې سره ضروري چې دا پاکستان دا زموږ پښتانه ثابتوي چې دا آریا دي سر دغه سره علما دغه نشته ځکه چې دا آرټ چې کوم دی زما اوس پی ایچ ډي هم په دې آرټ ده سر ګنداره آرټ باندې چې دی کې د په سواد کې کوم اوسني دغه دی کلچر دی زموږ سر دا دویمه ګیلري ده تاسو ته ما مخکې ویل چې اویس احمد غني صاحب هغې دا ډونیټ کړي د دې میوزیم افتتاح هم هغې کړی وه دا د سره خپل پراته وو دا په گورنر هاوس کې چې پراته وو دا وایي چېرته په یو چاپه کې یا په یو دغه کې دا نیوی شوي وو ګورنر هاوس کې پراته وو نو هغې وایي چېرې پېښور پولیس نیولي وو دا د هرات کومه علاقه ده د افغانستان او د ایران ترمنځ چې کوم لینډ دی نو دا هغلته کې ملو شو دغه ځای نه بیا دا په غلا باندې تله د پېښور نه بهر نو بیا هغې نیولي وو ډاکټر صاحب ستاسو د علم مطابق دا څومره پخوانی دا چې زر کاله زړی دا محمود غزنوي دور دی هغه دور دی او سر دې کې یو کمال خبره ده چې د ټولې دنیا په میوزیمونو کې دومره کلیکشن چېرته نشته د دې سیز د دې سیز او دا موږ سره پوره یو ځان له ګیلري ده او دا پر ټوله دنیا کې د یو ای میوزیم د کار ځای کې دي هغې سره یو یا دوه پیسې دي او دومره زیات هغه دور خاورین لوښي دغه خاورین لوښي او خپله لوکل انډسټري جوړ کړي او سر دې ته به ګلیسټ پاټري ویله دا یو خو د دې د خاوره چې کومه ده دې د چاینا کلی وي دا عامه خاوره نه ده دا لږه سپکه وي او مضبوطه وي بل د دې پاسه چې دا کوم د کلرنګ او دغه کړی دی دا ډیزاینونه پې جوړ کړي نو دا مختلف نیچرل چې کوم دغه دي قدرتي رنګونه دي د کاڼو د ګلونو مختلف نه راغون کړي دي او بیا یو خاص قسم شیشه ده نو هغې کې ویلي کړي دي او آپ یې د پاسه پوره کړي دي او ډیکوریشن پیسز خو نه دي دا خو نه دا د رایل زمونږ چونی چې اوس په دې نیه پاس پې تېرې خو دا چې د رایل فیملي دغه دی په دې باندې زموږ یو دوه کسانو یې فلم کړی دوه سټوډنټانو په دې کې داسې لوښي شته دی دغه شاکر صاحب ته معلوم دی هغې پې ریسرچ هم کړی چې په هغې کې هغه د سلو پوایزن دغه دي اثرات دي او د لکه کوم چې رایل فیملي وایي یا د بادشاهانو کوم محلونه وو که نه نو هغې کې هغه خوراک دپاره هغه کوم سازشونه به چې کېدله هغه خلک به نه وخوښ نو په هغه لوښو کې به هغه لوښو کې به یې وله خوراک سر دا ټول دغه یو دور سره دغه یو سر دغه بطک ته او یو بالکل مسافر په ځان سره وړه او یو د دې سره زه یو سیز معلومات دره لږ اصلاح کړي
چې هغه کوم پاولي جوړ کړي وو شیرشاه سوري په وخت. هغه پاولي چې دی هغې ته به وایي پوړی وي او سره د اسه به سړی کوزېدو بالکل. اول به بتک راوچت کو په خپله به اوبه وڅکي بیا به یې بتکې ډک کو بند به یې کو بیا به یې اس ته به اوبه وڅکه او بیا به واپس راختو دا بالکل صحیح دی سر. اوس هم دا ډومبې د اکوړي سره هلته شته وه. نږدې دغه ځای کې اوې. هم ورغلي یو سر. اوې ورته وایي جي اوې. تاسو په دغه په دې باندې موږ یو کینیډین دغه راغلی یو ټیم و نو هغې سره مونږ ګرځېدو. نو ډومبې بولي چې مونږ ته کومه میلاویږي هغه د جمرود قلعه سره نه په دې کې یو دغه د ډومبې بولي ده. هغې نه پس بیا داسې راځي نو پېښور کې خو وي خو به دا ختمې شوي دي. بیا د نوښار کې دوه درې میلاویږي. بیا کوړي کې هم دغسې دا خو شیرشاه سوري چې د هندوستان پورې کومه لاره جوړه کړې وه نو په ټولو لارو باندې په ټول د سورني اواز یې کېناستلو یو دم ما په دې باندې هم ټپه وویې په دې هم ټپه وویې کار مې وکړ. او ګنداره موږ سره ټول نه سالډ ثبوت دی چې 2000 کاله مخکې په ګنداره کې داسې څه وو. نور خو مخکې 2000 کاله مخکې شاکر صاحب او د امیر خسرو بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. مونږ یو دوه خبرې وړاندې وکړې. راځئ سر نو راځئ شمال صاحب. مونږ دا وخت د هزارې پوهنتون په د آرکیالوجي ډپارټمنټ په یو میوزیم کې یو په یو عجایبګر کې یو. ډاکټر مهر صاحب زمونږ کوربه دی. ډېر د خپلې ژبې سره د خپل ثقافت سره او د خپل تاریخ سره او د خپل مضمون سره ډېره زیاته مینه ده. دا وخت موږ به داسې ځای کې یو چې دلته کې لوښي لرګي دي پکې شاته به کې سوراخۍ غټې غټې لګېدلي دي چې په بادشاهي دربارونو کې به وي. او دا زمونږ د میوزیکل انسټرومنټس دي. په هغې کې تمبل دی پکې، سیتار دی پکې، تبله ده پکې، ډول دی پکې او دغه شانته دا پکې رباب دی. منګی هم لکه منګی او ستار خو د یو بل سره لازم او ملزوم دي که نه. شپېلی ده پکې او دا خو پکې بیم دی. ماران چې دا توری ده یو سورنی ولا چرته کې پکار دی. نو موږ به کلي کې یو دغه یو داسې لیونی غونده کې و هغه به سورنی هغه و. یو بختي روان خان ترې وروسته پوه شو که پلاني تا دا سورنی وهل ولې پرېښوده؟ یاره وی بیا زما خوله خوږېږي. ډېر ښکلی ځای دی، ډېر مزیدار دی، ډېره مننه. السلام علیکم. دا وخت مونږ په هزاره یونیورسټۍ کې موجود یو. هزاره یونیورسټي په ډوډیال مانسیره کې ده او د هزاره یونیورسټۍ د غلام محمد قاصر د کانفرنس لپاره راغلي وو، د مشاعرې لپاره راغلي وو. هزاره یونیورسټي هم چاپېره وکته. ډېر ښایسته یونیورسټي جوړه ده. ډېرې ښکلې ونې دي پکې، ډېر تاریخي عمارتونه دي پکې او ډېر تاریخي شخصیتونه دي پکې. پروفیسر ډاکټر شاکر الله خان ډین دلته موږ سره موجود دی او دی چونکې د آثار قدیمه ماهر دی. نو موږ د دې کوم میوزیم مخې ته چې موجود یو دا د دوی د آرکیالوجي میوزیم دی او په دې میوزیم کې دننه د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د مختلفو دورونو تاریخونه خوندي دي او ډېر په ښکلي ډول باندې ډاکټر مهر خلیل موږ ته هغه وسپړدل او موږ وکتل پای کې تاریخي بوتان هم شته، تاریخي آثار، لوښي، لرګي، سامان، د ژوند ټول هر څه شته. لکه چې موږ د تیرو 15,000 کالو د دې سیمې د تاریخ پوره سیل کړی یا مو ویډیو کتلی. نو دا یو ډېره قیمتي اثاثه زموږ په دې میوزیم کې خوندي ده. ډاکټر شاکر الله خان د الله نورم ژوند ورکړي او همت ورکړي چې دوی دا نورم اوچت کړي او د دوی یو بل کیمپس دی پای کې مې هم اورېدلي چې ډېر ښه زبردست میوزیم موجود دی. موږ دا ټول شاعران ادیبان شاکر صاحب ډاکټر اقبال شاکر زما خواته دی چاپېره ټول ملګري تاسو وینئ چې موږ راغلي په دې مقصد یو چې موږ لاړ شو او د هزارې د خپلو شاعرانو، ادیبانو، پښتنو او دانشورانو سره ملاقات وکړو
نو یقین وکړئ چې دلته زمونږ نننۍ ورځ په دغه کانفرنس کې ده او بله ورځ چې ده نو هغه زمونږ د ډېر لوی ادیب شاعر ډاکټر قمر صحرایي په درناوي کې کیدونکې غونډې له به ځو او هغې کې به هم ټول شریکیږو نو زه ګڼم چې په نن دور کې چې څومره پوهنتونونه دي څومره ادارې دي هغې چې خپل کار ټیک کوي نو خلک ورته درناوی لري او خلک ورله شاباسۍ ورکوي نو موږ خو داسې هغه جنګل میں مور ناچا کس نه دی کا مونږ نه ولیدلی مونږ ناخبره وو که نه دوی دلته ډېر لوی کار کړی دی او د په کار دا ده چې د ټولې دنیا نه د آثار قدیمه ماهران او سیل کوونکي دلته راځي او دا ګوري او د دې سره سره د هزارې موسم هم ډېر ښه دی د هزارې خلک هم ډېر ښه دي او دلته اوسېدونکي کم طالب علمان چې دي د بېلابېلو سیمو نه راغلي نو ډېر زبردست قسمه ویرایټي ده او ډېر ښکلی رنګ او ډنګ جوړ دی د اباسین سے دا خبره زه لږه مخ په وړاندې بوځم پښتانه طالب علمان پښتانه ځوانان چې دي نو هغوی ما ته پوره پته ده زموږ یو لایبرري د مرستیال لیکوال مل ملکڼ نو چې هلته به څومره ځوانان راتلل نو د تاریخ په کتابونو کې به یې ډېره زیاته دلچسپي اخیسته دا میوزیم چې دی دلته د 500 کالو پورې تاریخ خوندي دی نو پښتانه طالب علمان چې د خپل تاریخ سره شوق ساتي او د خپل تاریخ نه ځان خبرول غواړي نو خامخا دې راشي پروفیسر ډاکټر شاکر الله خان به هغې ته په دې باندې بریفینګ هم ورکوي او د خپل تاریخ نه او د خپل ثقافت نه او د خپل د تیر ژوند د پوره کړه وړنه به خبرئ زما په خیال سره دا میوزیمز چې کوم دي دا د پوره لایبررو په شانته کردار ادا کوي زه وایم که سړی ډېر کتابونه وګوري خو چې عملي طور د خپل ثقافت کړه وړه نه لیدلي نو د تاریخ نه پوره نه خبرېږي نو تاسو راشئ خصوصا د مانسیرې یونیورسټۍ چې کوم طالب علمان دي او خواوشا چې کوم پښتانه او یا نور قومونه د دې سیمې دي راشئ او دا میوزیم وګورئ او د دې نه استفاده وکړئ ډېره مننه